د غریب اختر دا کیسه دا اوس ټایم دی. اختر ته صرف 2 ورځې پاتې وي. خلکو د سامان انتظام کولو خو سلطان خپل دوست سره ناست و، صرف گپ شپې ویشتو. سلطان سبانه بل سبا اختر دی، تا د اختر د پاره سامان اخیسته دی. ما خو یو زبردست بټان ورسره یو ښایسته جوړه کړله. او ما هم ځان ته یو قیمتي جوړ بوټان او یو ښایسته جوړه کړې دی. خو دا راته ووایه ستا جوړه او بوټان څومره قیمت لري؟ زما والا جوړه ډېره قیمت شوي دی، خو بوټان مې ځان ته په 2000 روپۍ واخیستلو. ها نو بیا خو تا ډېر فضول بوټان اخیستي دي. ما 55,000 روپۍ بوټان واخیستو او 21,000 روپۍ ما جوړه واخیسته. ماړه سلطانه د دروغ هم یو حد وي. ما ته پته دی ستا پلار غریب دی، تا ته یې هېڅ نه دي کړي. لاړ شه اختر ته 2 ورځې پاتې دي، ځان ته بندوبست وکړه، شرم دی. غلی شه، دماغ راته مه خرابوه، تا سره کېنستل هم ګناه دی. دې خبرې کولې نه بعد سلطان کور ته روان شي. بیا کور ته راشي. اپا جان زما ملګرو ځان ته بوټان او کپړې اخیستي دي، خو زما هیڅ نشته دي. ما ته هم بوټان او جوړه وکړه. سلطانه هټ شولې خو عقل در کې رانغللو. اوس خو په کار تا ته دی چې موږ ته کپړې وکړي. نه تاسو ته زما خبرې مذاق لیدی شي. زه بوټان او کپړې غواړم او موږ ته ستا خبرې مذاق لیدی شي. بهر لاړ شه، 2 ورځې کار وکړه. اختر ته 2 ورځې دي. کومې پیسې چې برابرې کړي یوه جوړه وکړه او بقایا روپۍ به درته بوټانو ته پاتې شي. نه اخر ته څنګه پلار یې چې په خپل بچي باندې رحم نه کوي؟ زه څنګه پلار یم ما ته پاته دی. اوس دینه علي د واده وخت دی او ته اوس هم موږ نه سامان غواړي. تاسو سره وخت ضایع کول نه دا ښه دی چې ځان ته کار پیدا کوم او بیا ځان ته بوټان او جوړه وکړو. بچې کار درته میلاو شي نو بیا ما ته هم یوه جوړه او بوټان واخله. راشه که تودېږي، موږ د ځان غم اخیستي او دلته کې راته ډول غږېږي. بیا سلطان روان شي. یا الله د کوم وخت ټول عمر مې خیال وساتلو، اوس ورته ډول لیدی شم. ډول دا د نن سبا زمانې بچي دي، پلار ته وایي ته نه پوهېږي او کله کله خو دا هم ورته وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي. داسې بچی نه به د څه تمه وکړي. سلطان په لاره باندې روان وي، ورته خان راشي. سلطانه ولې دومره پریشانه یې؟ اوس خو خوشحالۍ ورځې دي، اختر راغللو. یار خانه اختر خو راغللو. پلار ته مې وویل ما ته یوه جوړه او بوټان واخله، نو هغه راته وویل وځه کور نه، ځان ته کار روزګار پیدا کړه. نه نو پلار خو دې ښه خبره کوي. اوس خو ستا د کار عمر دی چې ته د مور پلار خیال وساتې. نه نو څه کوي؟ اوس ته هم راته د خیانې پیراټ خالي. لاړ شه دغه خیانه دې خپل پلار ته وکړه. سلطانه ته خو ډېر بدتمیزه یې. ما خو ویل یو دکان کې دې په کار باندې ولګوم، خو ما ته ښکاري چې ته د دې لایق نه یې. ارې یار خانه ما نه غلطي وشوله، ته خو زما داسې ګاونډي لکه ورور. ما هغه دکان ته بوځه او په کار باندې مې ولګوه. اوس لا انتراهې راځه چې بودې زه مالته کې دې ولګومه. بیا خان سلطان د ملګري دکان ته بوځي. ارې خانه په خیر راغې، ډېر وخت وشولو چې ته نه وې راغله. خیر خو خیر و ارمانه، ما د یو ملګری وروستله دی، زمونږ ګاونډي دی. دا کار ګوري خو کار ورته نه میلویږي. ما ویل که تا سره کار وي. خانه تار وستله دی نو وبې لګوم، خو ګنې دینه مخکې یو نوکر سره و هغه غله وکړله نو بهر مې کړلو. دا لګوم صرف ستا په وجه. ارمانه ستا ډېره مننه کوم، دا ډېر ایمانداره انسان دی. خانه ته چې وایې نو ټیک دی، زه به ورپې کوم، خو دې ته به زه د ورځې 1000 روپۍ ورکوم. صرف د اختر په شپه به 2000 روپۍ ورکوم، ځکه چې هغه ورځ باندې ګګ زیات وي. بقایا اختر نه بعد بیا 1000 روپۍ وي. بس ټیک دی، نن در سره دا ولګوه چې کار نن نه شروع کړي. خانه ستا ډېره مننه کوم چې تا ماته کار ولیدلو. بیا سلطان دکان کې کار باندې ولګوي. سلطانه زما لږ کار دی، زه ځمه. اوس هسې نه هم ته دکان کې موجود یې. ټیک دی لاړ شه، ته فکر مه کوه. ته چې زما دوکانداري وګورې نو تا ته پته ولګېږي چې سلطان څنګه سودا کوي. سلطانه هغه چې زه واپس راشم نو بیا به وګورم چې ته څنګه سودا کوي. ارمان اغانا لاړ شي. بیا دکان ته بې ښځې راشي. ارې په خیر راغې، تاسو ته زما دکان کې هرکلی دی. ارې مونږ ته هرکلی مه وایه، دا راته ووایه بیکونه در سره دي او ښه بیکونه دي که بېکاره؟ ولې نه ښه زبردست بیکونه دي، درته راواخلو ما. او راواخله چې مونږ یې وګورو، یو بیک ورکې خوښ کړو.
بیا سلطان دوه بیګونه راواخلي. د دې بیکونو 10,000 روپۍ قیمت دی. ډېر ښه کوالټي والا بیکونه دي. سلطان الماری پله بیگ ته وګوري نو هغه ښځه یو بیگ اوچت کی. د دې بیگ 15,000 روپۍ ریټ دی. ما چې کوم بیګونه درته راخیستي دي دینه ښه بیګونه دې دوکان کې نشته دي. جرابې ځه ځو بل دوکان ته. په دې کې داسې بیګونه نشته چې مونږ یې واخلو. ټولو سره مخکیني بیګونه دي. د سلطان نظیر په بیگ باندې شي خو یو بیگ نه وي موجود. ارې واورې تاسو ته خو ما 2 بیګونه راخیستي وو. دا خو یو بیگ دی. هغه بل بیگ مې څه کړلو؟ نه نو بیگ خو پریانو هم نه ده وړه. بیگ تاسو سره موجود دی. بیگ راکې. خیر ده زه یو مزدور یم. هغه بیگ راکې کني ما به دوکان نه بهر کی. جرابې ته اوس هم د دې فضول خبرې اورې. ځه ځو. ودرېږئ هغه بیگ راکې. خیر دی سوال درته کومه. اوس په ارمان ته څه جواب ورکومه. کوم بیگ چې دوی غلا کړلو د هغه بیگ قیمت 8,000 روپۍ و. سم راغلی نه یم غټ تاوان مې ورکړو. په دې وخت ارمان راشي. سلطانه سودا دې وکړله که تر اوسه دې نه ده کړې؟ نه صاحب تر اوسه پورې خو څوک نه دي راغلي. زه که نن ونه شي پروا نه کوي. سبا نه به انشاءالله زیاته کېږي ځکه چې اختر ته به یوه ورځ پاتې شي. په دې وخت د ارمان نظیر بیگ باندې شي خو بیگ نه وي موجود. سلطانه تا خو ویلو سودا نه ده شوي نو بیا هغه بیگ څه شولو؟ صاحب دلته کې خو بیگ نه و موجود. کوم بیگ؟ سلطانه ما ته سپا ووایه تا هغه بیگ څه کړلو؟ بیا سلطان هرڅه ورته وایي چې بیگ مانا 2 ښځو غلا کړلو. نه نو ته ورته دوکان کې تماشې دپاره ناست وې. تا ورنه بیگ راخیستلی نه شو. ته ځان ته نر نه وایي. اوس دې ځای نه لاړ شه. ما خو ته د خان په وجه دوکان کې ولګولي. 100 روپۍ به ورته بچت شي خو ته د دې لایق نه یې. صاحب دا خو زما غلطي نه دی چې هغوی رانه بیگ پټ کړلو. زما د واجوی الماری پله کړه څه بیا مو سترګې وغړولې بیگ نه و موجود. نه نو بیا زما غلطي دی. ښه درته پته دی نن سبا هر څوک د حالې کوشش کوي. پکار دی چې هر کس احتیاط وکړي. سلطان دوکان نه لاړ شي. بیا یو ځای کې کینی. نه نو اوس په زه زړو کپړو کې اختر تېروم. ملګرو ته به څه وایم؟ ټول به راته اختر کې پیغور کوي چې کپړې نشته دي. په دې وخت سلطان باندې خان راشي. سلطانه ته او دلته کې دوکان ولې راغللی؟ بیا سلطان خان ته هرڅه بیان کی چې ما سره داسې وشولو. نه نو ته دوکان کې د تماشې دپاره ناست وې که د سودا دپاره چې تا نه سامان غلا کولو؟ خانه مخکې نه مې لاړ شه. زه خپله پریشان یم او تا راته پیرډ شروع کړلو. ورک شه مړه تا سره خو خبرې کول هم د ځان بېزتي دی. بیا خان هغه نه لاړ شي. یو څو ساعته بعد خان او د سلطان پلار راشي. خانه ما سره چې څه وشولو دا کوم اوس تېره پسې پلار هم راوستلو؟ بچی ما ته پته ده چې تا سره څه وشولو. کار روزګار دومره آسان نه دی. رضا کور ته ما درته جوړه او بوټان اخیستي دي. ارې پلار جانه ستا ډېره مننه کوم. تا خو زما زړه خوشحال کړلو. خانه ستا هم مننه کوم چې تا زما پلار ته وویلو. دوستانو که تاسو خپل پلار مور ته هر څومره غوسه شئ یا هغوی ته بدې ردې ووایئ خو بیا هم پلار او مور خپل بچي باندې خفه کیږي. بس دوستانو دغه کیسه دغه پورې وه. که تاسو دغه کیسه خوښه شوي نو دا در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بل ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.